په دې ویډیو کې موږ 18 برخې کسر له 8 برخو کسر سره پرتله کوو. تاسې ویډیو ودروئ او وګورئ چې دغه دواړو کسرونو کې کوم یو لوی او کوم کوچنی دی او یا دواړه سره مساوي دي او که نه دي. نو زه غواړم چې دغه پرتله د شکلونو په مرسته ترسره کړم او دا کار زه د دوو مساوي اندازو لرونکو دایرو د رسمولو په مرسته ترسره کوم. نو موږ سره دا دوه دایرې شوې. نو زه غواړم چې د دې دایرې 18 برخې د دې دایرې د 8 برخو سره پرتله کړم، کومه چې د دې سره اندازه کې یو شان ده. که چیرې تاسې د یوې لویې دایرې 18 برخې د یوې بلې کوچنۍ دایرې 8 برخو سره پرتله کوئ او بیا د یوې لویې دایرې 8 برخې د یوې کوچنۍ دایرې 18 برخو سره پرتله کوئ، نو ستاسو پرتله به هیڅ معنا نه ورکوي. خو موږ راځو د عین دایرې 18 برخې د همدې دایرې د 8 برخو سره پرتله کوو. نو تاسې وینئ چې دا دایرې مخکې نه موږ رسمي کړي دي، سره دي چې دا دایرې په اندازه کې سره مساوي دي، خو دلته موږ په مختلفو شمیرونو باندې دا برخې کړي دي. دلته موږ سره مخرج کې 10 دی، 10 برخې هم پکار دي، نو دا موږ په 10 برخو ویشلې ده دا دایره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او دلته چې زموږ 9 برخې پکار دي، نو دا دایره موږ په 9 برخو ویشلې. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نو اوس راځو موږ دا ګورو چې 10 موږ ته څومره اندازه په دغه دایره کې راښیي. دې دپاره به زه راشم، دا به دې نه به یو څه برخې رنګ کړمه. نو دغه 10 موږ ته ښیي چې دغه 10 څخه موږ 7 برخې راخیستي. نو دا زه رنګومه، دا 1 2 دا 3 دا 4 5 دې سره 6 او دا 7 برخې. نو دې کې مونږه 7 برخې رنګ کړې او 8/9 مونږ ته ښیي چې له دغه 9 څخه مونږ 8 برخې راخیستې دي. نو دا هم زه رنګومه، 1 2 3 4 5 دا 6 او دا 7 برخې او دا 8. دې کې 8 برخې دي. نو اوس دې دواړو کې کم یو لوی دی. نو مونږ د عین شکل 10 برخې دلته رنګ کړي او د عین شکل څخه 8/9 برخې دلته رنګ کړل دي. نو دلته ښکاري چې دا ګلابي رنګ کې چې کومې برخې دي دا مونږ چې کومې رنګ کړي د دې اندازه نظر دې ته ډیره ده. نو مونږ وایو چې 10 څخه 8/9 دا لوی دی یا 8/9 څخه 10 دا کوچني دي. داسې موږ په دې شکل ښیو. لویه برخه چې ده یا لویه خوله چې ده لوی عدد ته خلاصو او دا کوچنۍ څنډه چې ده دا کوچني عدد طرف ته متوجه کوو. نو 10 دا له 8/9 څخه کوچنی دی.